د افغان هم لیدونکو سلامونه، هیله ده روغ او جوړ وای. شمالي کوریا چې د کوریا ټاپو وزمې 55 سلنه ځمکه په بر کې نیسي او مساحت 120,000 کیلومتر مربع دی، یو داسې هیواد دی چې جالب او ډیر سخت قوانین لري. لکه بغیر له نظامی او اداري کارمندانو څوک شخصي موټر نشي ګرځولی. د انجیل کتاب که چا سره ګیر شي حتی تر مرګ پورې هم په مجازات کېدای شي. او داسې نور ډیر جالب قوانین لري. په دې ویډیو کې د شمالي کوریا په اړه 20 جالب ټکي در سره شریکوو. دې ته ورته او نورو جالبو او معلوماتي ویډیوګانو لپاره افغان هم چینل سبسکرایب کړئ، لایک او کومنټ به مو موږ سره مرسته وي. د شمالي کوریا په اړه لومړی جالب ټکی. د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ غیر نظامی ساحه د نړۍ تر ټولو نظامی ساحه ده. دویم، د شمالي کوریا اوسیدونکي حق لري چې په دې 28 مشخص شویو شکلونو یا سټایلونو خپل ویښتان جوړ کړي. دریم، د شمالي کوریا بنسټ ایښودونکی کیم ایل سون په 1912 کال کې زیږېدلی او په 1994 میلادي کال کې ومړ. نوموړی تر اوسه هم د دې هیواد همیشنی او رسمي رهبر بلل کیږي. څلورم، د کوریا اوسنی مشر کیم جانګ اون 39 کلن دی. د 2011 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د خپل پلار کیم جانګ ایل لمړینې وروسته د شمالي کوریا رهبر شو. پنځم، د شمالي کوریا په مرکز پیونګ یانګ کې 3 میلیونه وګړي اوسیږي، خو یوازې هغه کسان د ښار کې د اوسېدو اجازه لري چې د حکومت د اعتبار وړ وي، صحتمند وي او یا پوځ کې لوړې دندې ولري. شپږم، د شمالي کوریا حکومت په دې هیواد کې د پوهنې او تعلیم پر ټولو اړخونو سخت کنټرول لري او د دې هیواد په هغو وګړو چې عمرونه یې له 15 کلنۍ پورته دي په سلو کې 9 نوي باسواده او لوستي دي. اووم، د شمالي کوریا یوه اداره یوازې په خپلو خلکو د تبلیغاتو لپاره کار کوي. دا اداره د خلکو ټول مخابرات څاري. حکومت په دې هیواد کې په بهرنیو تلویزیوني او راډیویي خپرونو بندیز لګولی او هر څوک اړ دي چې یوازې د شمالي کوریا دولتي رسنۍ واوري او وګوري. اتم، د دواړو کاریوګانو یعنی شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ پوله په نړۍ کې یوه له هغو پولو او سرحدونو څخه ده چې تر بل هر ځای پراخ پوځي تدابیر، وسلې او پوځي پرسونل پکې ځای پر ځای دي. نهم، شمالي کوریا د نړۍ 4م پیاوړی پوځ لري چې یوازې 10 میلیون پوځي پرسونل پکې شامل دي. د شمالي کوریا له هرو 25 تنو یو یې عسکر دی. لسم، شمالي کوریا کې ځنګلونه په ډیره چټکۍ ویجاړیږي او له منځه ځي چې دا د دې هیواد یو جدي چاپیریالي ستونزه ده. د ځنګلونو د له منځه تلل د دې سبب شول چې د دې هیواد د اوږده واټن ویشتونکي ځینې توغندي چې یو مهال په ونو کې پټ وو په ډاګه او رسوا شي. 11، په شمالي کوریا کې عسکري جبري ده او هر څوک باید له 4 تر 5 کلونو پورې عسکري خدمت وکړي. 12، له شمالي کوریا بهر سفر د حکومت اجازه غواړي او دا اجازه هر چاته نه ورکول کیږي. د دې هیواد ګڼ وګړي د سرحد له لارې چین یا روسیې ته تښتي او یا هم د سمندر له لارې جاپان ته تښتي او یا هم پر ماینونو د پوښلې لارې جنوبي کوریا ته اوړي. که په چین یا روسیه کې ونیول شي بیرته خپل هیواد ته استول کیږي، چیرې چې د اعدام یا عمري بند او شاقه کار له سزا سره مخ کیږي. 14، په شمالي کوریا کې جنتري یا کلیزه د دې هیواد د بنسټ ایښودونکي کیم ایل سون د زوګړې له ورځې 1912 میلادي کال د اپریل له 15 نیټې پیلیږي. 2020 میلادي کال د شمالي کوریا د جشن کلیزه یا جنتري پر بنسټ 120 کال دی. 14، د شمالي کوریا په لویو ښارونو کې ښځو ته اجازه نشته چې پتلون واغوندي او یا بایسکل وچلوي. د ښځو لمنې باید د دوی تر زنګنونو ورسیږي. 15، ویل کیږي چې په شمالي کوریا کې هیڅ فعال ترافیکي څراغ نشته او په ښارونو کې د ترافیکو مامورین د موټر تګ راتګ تنظیموي. په دې هیواد کې په ندرت خلک شخصي موټر لري او یا یې کاروي، نو ګڼه ګوڼه هم پکې کمه ده. 14، په شمالي کوریا کې که یو تن د قانون خلاف کار وکړ، ټوله کورنۍ یې جبري کار او یا زندان ته استول کیږي. 15، د اوسني رهبر کیم جانګ اون د پلار کیم جانګ ایل مړی په شیشه کې ساتل شوی دی او د سیلانیانو په ګډون د خلکو نندارې ته ایښودل شوی دی. 13، په شمالي کوریا کې یوازې 3% سړکونه پاخه دي
او نیمایي وګړي یې په ډېر غربت کې ژوند کوي، داسې چې د ژوند لومړنۍ اړتیاوې هم نه دي پوره. 19 په شمالي کوریا کې د هرو 700 کسانو لپاره یو ډاکټر دی او د هر 350 کسانو لپاره د روغتون یو بستر دی. دغلته په زرو هغو ماشومانو کې چې عمرونه یې له 15 کلنۍ کم دي یو 50 مري. شلم شمالي کوریا د نړۍ لومړی هغه هیواد دی چې تر اوسه د پخواني مشر قوانین پکې پلي کیږي، یعنی د یو مړي قانون پکې چلیږي. دا د شمالي کوریا په اړه شل جالبې هیله ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. د راتلونکو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د زنګ په وهلو سره به تاسو لومړی کس وئ چې زموږ له راتلونکو ویډیوګانو خبرېږئ. خدای مو مل شه، ژوند مو خوښ شه.